ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د کاندیداتورۍ په وروستۍ ورځ د 1398 کال انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. دولت جوړونه، له بېوزلۍ سره مبارزه، د سولې ټینګښت، د افغانستان له جغرافیایي موقعیت او طبیعي سرچینو څخه استفاده د هغه د ټیم مهم شعارونه دي. خصوصیات این تیم ترکیب 3 نسل است که تعهد، تجربه، طرح، تخصص، نیت و اراده با آینده افغانستان دارند. تیم ما تیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان بردارد. د جمهور رئیس غني له کاندیداتورۍ لږ مخکې اجرایي رئیس عبدالله هم د کاندید په توګه راښکاره شو او له خپلو مرستیالانو سره یې دغه بهیر ته رسمي نوملیکنه وکړه. هغه د نورو پروګرامونو ترڅنګ د اجرا ریاست په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می‌دانیم، اما تنها از طریق تعدیل قانون اساسی در مطابقت با قانون اساسی. خو د ښاغلي غني او حکمتیار په شمول ځینې نور کاندیدان له دغې نظر سره موافق نه دي. ولسمشرۍ ته د کاندیدانو نوملیکنه د جدي له لومړۍ نیټې پیل او نن د یکشنبې د شپې تر 9 بجو دوام کوي. دغو انتخاباتو ته د یکشنبې تر ماښامه 14 کسانو نوملیکنه کړې، خو 73 کسانو انتخاباتي کڅوړې اخیستې وې. ټاکل شوي چې د راتلونکي کال د چنګاښ د میاشتې په 29 نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترڅنګ د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات او د غزني د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.